Rahim. Start in the name of Allah, entirely merciful, specially merciful. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, and students. I'm your Imam Afridi English language channel. My dear viewers, in today's video, we will learn uncountable nouns. So without wasting time, let's start. Uncountable noun. My dear viewers, parun video ke munga countable noun wajalewo. او کتاسو هغه ویډیو کتلی وي نو بیا به انشاءالله په انکاونټیبل ناون کې څه مشکلات درته نه وي نو کوشش وکړئ چې وړاندې هغه ویډیو وګورئ چې درته مخکې اساني شي. ښه انکاونټیبل ناون دا د ناون کوم یو قسم دی؟ my dear viewers, انکاونټیبل ناون دا د ناون هغه قسم دی کوم چې نشي شمیرل. ماډي اوس تاسو به په خپله روزمره زندګۍ کې د ډېر داسې څیزونو سره مخامخ کېږئ چې هغه موږ نشو شمیرلی نو هغې ته د انګلیش د قاعدې د ګرامر د رول په مطابق انکاونټیبل ناون وایي. د ښه پوهېدلو دپاره راځي چې ډیفینیشنز او مثالونه وګورو. انکاونټیبل ناون. My dear viewers, uncountable noun are those nouns that cannot be counted. Uncountable noun دا هغه نومونه دي هغه اسمونه دي کوم چې نشي شمیرل. For example, water, milk, oil. My dear viewers, که تاسو اوس دغه ناونز وګورئ نو دا بالکل نشي شمیرلی، دا موږ نشو کاونټ کولی نو دا د انکاونټیبل په کټګرۍ کې راځي. نو د ډیفینیشنز نه او د مثالونو نه دا واضحه شوه چې واټر دا اوس زموږ سره انکاونټیبل ناون دی ځکه چې دا نشي شمیرل. همدغسې ملک، پین، اویل دا هم انکاونټیبل ناون دی ځکه چې دا موږ نشو شمیرلی. انکاونټیبل ناون my dear viewers دا پوینټ د ځان سره نوٹ کړئ چې انکاونټیبل ناون صرف یو فارم لري او هغه د سینګولر. موږ انکاونټیبل ناون د سینګولر نه پلورل لا نشو چینج کولی. فار ایگزامپل لکه اوس موږ ووایو چې ټي my dear viewers دا اوس زموږ سره انکاونټیبل ناون دی. اوس موږ د دې پلورل فارم نشو جوړولی که موږ چېرته ولیکل چې ټي او ټي نو دا به چې دا به رونګ وي. یا فار ایگزامپل که موږ بل ایگزامپل شوګر مین موږ ورته په خپله ساده پښتو ژبه کې چینی وایو. دا هم اوس یو انکاونټیبل ناون دی my dear viewers. دا اوس په سینګولر فارم کې دی د دې نه اوس موږ پلورل فارم نشو جوړولی که موږ چېرته کوشش وکړو او اسم اضافه ورسره ولګوله شوګرز هم کړو نو دا به رونګ وي. یا موږ داسې وویل چې 1 شوګر 2 شوګرز دا به هم رونګ وي. نو دا پوینټس د ځان سره نوٹ کړئ چې انکاونټیبل ناون دا صرف سینګولر وي پلورل نه وي. بل پوینټ د انکاونټیبل ناون سره انډیفینټ آرټیکل ا او ان دا هم نه استعمالیږي. لکه اوس فار ایگزامپل موږ ووایو چې ا ملک یا ا شوګر نو دا به هم رونګ وي د ګرامر د رول په مطابق. نو my dear viewers دا و زموږ انکاونټیبل ناون. زه امید لرم چې تاسو به په انکاونټیبل ناون باندې پوه شوي وئ. که بیا هم څه کنفیوژن وي څه تپوس وي کوشچن وي نو په کمنټ باکس کې ولیکئ. زه به جواب در کوم او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. تھینکس.